السلام علیکم، دلاور خان ما کتونکو. امید لرم چې ټول بخی. نن مې د سره یو داسې ټاپک راوړی دی چې داغه ټاپک نوم دی امازون. څنګه چې تاسو ګورئ چې تاسو ټیک ټاک کولو کوي، تاسو ته پکې امازون مخکاري. چې تاسو یوټیوب داسې فیسبوک کم سیټ ته چې ګورئ نو تاسو ته به چې دی امازون ښکاري، او تاسو په دماغ کې دا راځي چې دا به څنګه وي. اکثر ډیرو کسانو تاسو ته چې دی دا ډیر زیات آسان کړی دی، ډیر د تیزی کړی دی تاسو ته. مطلب داسې د تیزی کړی دی، تاسو یو چې هغه دا خو رښتیا لاړ شه، بس یو دکان ته لاړ شه، هلته بس یو شیز دی بس سکین یې کوه، بس ډایرکټ چې دی لیس کوه، بس تا ته به چې دی order یې راسټارټ شي. دا خو کېږي بالکل دغه شان ده. خو د دې مثال لکه د قانون دی، پوه شوې، ړنده سترګه ده. کله کله پکې ته به چې دی سیل کې، ته به دومره سیل په دې کې وکړې چې ستا به چې دی یقین هم نه راځي، ته به ډېر خوشحاله یې. څنګه چې ما په دې کې ډېر انتهایي سیل وکړو، او دغه شان د یوټیوب نه مې سټارټ کړو، او ما چې دی تقریبا ډېر سیل مې پکې وکړو، تقریبا اورډرونه ما ته ډېر زیات راتلل. خو بیا اخره کې څه وشو چې زما کومه غلطي وه او کوم چې ما د یوټیوب نه زده کړی وه، هغې کې ما ته کمپلیټ خبره نه وه شوې، نو په هغې کې زه چې دی راونیول شوم، او زما پیسې چې دی ټولې امازون والا نیولې وي. خو بیا ما څه وکړل، ما چې د هغې سره بیا کیس واچولو. زموږ یو ورور دی، د هغې نمبر به هم زه بره شیر کړم تاسو سره. ارسلان وای نوم دی، ډېر یو زبردست انسان دی، او هغه چې څومره داسې د امازون باره کې تاسو څومره مسالې راځي، مطلب هغه کسان به هغې سره رابطه کوئ چې کوم کسان په اکاونټ کې د هغې سیلر اکاونټ کې مسله راغلي، او هغې غواړي چې مطلب زموږ د اکاونټ چې د ریکور شي یا زموږ د پیسې موږ ته میلو شي، نو د هغې نمبر هم د سره زه په همدې ویډیو د پاسه چې د شیر کم، د هغې نوم ارسلان دی. تاسو ورته واتساپ کولی شئ، او هغه به تاسو ته په یو ډیر ښه قیمت او په ډیر یو ښه طریقه باندې تاسو د اکاونټ چې دی ریکور کړئ. نو که څوک هم په دې کې انټرست لري او چاته کمې مسلې په سعودي، دوبۍ کې، داسې یو اس ای کې کم ځای کې او زموږ پښتانه دي، نو هغه بیا دې نمبر سره به رابطه وکړي. دا زه صرف د ارسلان بی دا نمبر ځکه شیر کوم چې هغې زما د اکاونټ چې ریکور کو، هغې بیا ماته زما چې کومې پیسې وي په امازون کې، کوم چې امازون نیولې وي، هغه ټول ماته چې د پیسې میلاو شو واپس، الحمدلله. هو تاسو چې دا غلطیونه کوي، زه به اوس تاسو ته چې د لیپټاپ په سکرین باندې ښیم، څنګه چې تاسو ته خلک وایي چېرې تاسو به دا چلو کوئ چې بس یو پروډکټ دی او بس تاسو خوښ شول او هغه به سکین کوي په سیلر کې، او بس تاسو ته به چې ډایرکټ چې د هغې پوه شئ ایسین کوډ راوړي، او دغه شانتې ډېرې خبرې اترې دي، او به تاسو ډایرکټ چې دی بس لیس کوي او تاسو ته به orderونه راسټارټ شي. داسې بالکل دا غلطي مه کوئ. دې کې ګورئ ستاسو صحیح شوه د یو پروډکټ یا دوه پنځه پروډکټه تاسو پکې واچول، هغې کې تاسو ته چې د هېڅ مسله نشي راتلی، صحیح شوه. خو چې کله ته په دې کې ډېر انویسټمنټ وکړې، صحیح شوه، ته دې مایلکونه بندې کړي او بیا چې دی ستا دا پیسې چې دی یو دم سره سټاپ شي، نو دا به انسان له ډېر زور ورکوي. تاسو چې کله موږ وګورئ نو تاسو په یوټیوب کې سرچ کړئ چېرې څنګه به موږ چې دی هاو ټو لیسټ امازون، صحیح شوه. نو چې کله تاسو کله سرچ کړئ دا، نو تاسو ته ډایرکټ راوړي، بس تاسو ته وایي بس یو شي د هغې ایسین کوډ دی، هغه سرچ کړئ یا د هغې نوم، او بس هغه چې دی تاسو سره اویلیبل دی، تاسو یې ډایرکټ چې دی بس لیس کړئ. دا غلطي هېڅکله مه کوئ. ګوره د دې خپلې طریقې دي، د دې به تاسو اپروول اخلئ، د دې به چې کوم سپلایر دی د هغې نه به چې دی د دې انوایس راغواړئ، هغه به امازون ته لیږئ. د هغې نه پس که چېرته تاسو یې هم نه لیږئ او بیا تاسو سره چې دی امازون والا تاسو له اکاونټ کې څه مسله یا څه کمپلینټ راولي، چېرې د کس چې په تا باندې کمپلینټ کړی د چا چې دا پروډکټ دی، نو تاسو بیا داسې کولی شئ چې تاسو واپس هغه انوایس ورولېږئ چې دی مونږ لیست کړی دی، مونږ سره ښه اپروول، مونږ ته سپلایر چې دی اجازت راکړی، د هغې نه بعد چې دی مونږ دا لیست کړو، نو هله تاسو چې دی په امازون کې کامیابېدی شئ. خو د هغې دپاره هم چې دی تاسو انوایس چې کله اخلئ، تاسو سپلایر سره خبرې کوئ، هغه ټوله زده کړه غواړي، هغه زده کړې نه بغیر نه کېږي. دې دپاره به تاسو کم از کم چې نه دا یو میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې دغه شانتې کورس به کوئ، هغې نه پس به تاسو چې دی سټپ بای سټپ کم از کم چې د تاسو په امازون باندې ځان کامیابول غواړئ، نو کم از کم یو کال ستاسو لګي، چې یو کال پس به تاسو ته چې د دومره پروفیټ میلو شي او دومره زده کړه به تاسو ته راشي چې بیا به ستاسو په خیال کې هم نه وي. ځکه داسې کسان ما لیدلي چې هغې په ورځ کې چې دی 1000 درهم هم پې ګټي، 1.5 زره هم ګټي، دا 500 درهم خو دا چېرته تلي نه دي، دا پکې ښه ایزیلی ګټي، خو څه هغې چې دی محنت کړی دی، صحیح شوه. خو کله هم چې داسې مسلې راځي په امازون کې یا داسې نور داسې شروع په زندګۍ کې، تاسو به داسې نه کوئ چې هغه به پرېږدئ، نه، تاسو به چې د هغې نه زده کړه کوئ. اوس ګوره ما سره دا مسټیک وشول او دا ما ته زده کوه، زه په دې خفه نه یم، صحیح شوه. نو تاسو هم دغه شانتې
چې دا شروع کوي تاسو دا به پرېږدئ نه. دې کې به ستاسو ټایم لګي، خپل بزنس خپل کار روزګار کوئ ورسره. هو ورسره چې دی ته چې دی فوکس لږ لږ ورکوئ، داسې لږ لږ پروډکټ وغیره پوه شئ، نو بیا به تاسو خپله چې دی مخکې کامیاب شئ. او که په نیمه کې هم پرېغوستو نو بیا چې دی بس الله عمل شه. اوس به زه تاسو ته چې دی په د لیپټاپ په سکرین باندې ښیم چې مطلب دا خلک چې څنګه وایي دغه شانتي نه وي، ډېر یې ته اسان کړی که نه. نو دا طریقه هېڅکله مه کوئ، طریقه ته اوس زده کومه، تاسو مو ګورئ.